ننزما عزیزانو ټول یورپ دې پسې را پاسېدلې دې زما استاد قرآن بې ادبي وکړي د امریکې په عدالت کې د جج مخې ته وکیل ولاړ دی د امریکې باسي ولاړ دی قرآن یې د مجرم په کټېره کې ایښی دی او دا اعلان کوي اے قرآن معاذ الله تا دنیا کې دهشتګردي خوړه کړه اے قرآن معاذ الله تا رور د رور سره وجنګولو اے قرآن تا د ظلم او ستم داستانونه رقم دراز کړل قرآن کریم ته وایي تا وطنونه وجنګول تا ملتونه وجنګول تا روڼه وجنګول تا ہر ذکی دوینی آغا بنیاد کے خودو ہر ذکی سب وجبہ دوینی توئیگی یا ججرہ پاسی قرآن کریم توئی اے قرآن پتا بندی مقدمہ دائری کی کچریخ پلا صفائے کس پیش کول واری اغا پیش کا آغا دا اللہ کتاب نے زنزیرونا تاؤکرل کال کوٹڑے تے اغرزولو چرتا سوکرا پاسی دل زمگا قرآن پگٹر کے اغرزولو سوکرا پاسی دل دا اللہ کتاب پکمو دنو کی واچولو چاپی دپاسا سپی زبح کرل چا قرآن کریم را واغستو او دس ماتے پیوکڑو دسی پیوچکڑو پہارا طریقہ زما کتاب دا اللہ کتاب تا دا نقصان درسولو داغی دازمت غرزولو کوشش چالو دے لیکن الحمدللہ ندی ملنگانو پسر پرستے کے زما استا پدے مدرسہ کے الحمدللہ ندی علماء کو برکت باندے قرآن کریم اللہ تمرا حجت کرو چٹول دنیا ورد حیرانا پاترا جگہ اللہ فرمائے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون رب کریم اعلان کرو اے زما بندگانو تول دنیا کفر دی پسی لگی دل دے اللہ نور ختم کی قرآن کریم ختم کی راشانم اے ظالمانو اے امریکی والا برطانیہ والا اے ظالمانو راشی تاسو بادالت کی زما قرآن کال کوٹ رہے تا او غرزولو پہ مقدمین چلو لے لیکن یہ قرآن کلامی لفظی تا مقدمہ پیو چلو لا تا کال کوٹ رہے تا او غرزولو راشا دے ٹولو بچو دے سینو نبا قرآن تا سنگو باسی راشا زما مدارسو تراشا تو قرآن کریم عظمت گورا زما عامی معاشری تراشا راشا پا بازار کے تو قرآن دا عظمت تپوسو کا مانے او سرکاری افسر تپوس گئی وہی تاسو خلقو کی تاسو آئی چمگا گاہی مہم چلو لے دے سنگ دے ماور کبھی مام یو ڈڑی تپریگ دا زانم یو ڈڑی تپریگ دا یو سڑے صرف دی بازار تولے گا آگا خلقو لے اولے گا چی جماعت سرے تعلق نشتا مدرسی سرے تعلق نشتا بازار کی دکانداری کئی او داغا مخی دی سوک زماد محبوب پشان کے یا زماد قرآن پشان کے گستاخیوں کی میں قسم دے کہ طالب علم دا مدرسی برستو خبری گی مولا برستو خبری گی تو برستو خبری گی یا عام خلقوں کی نندم رمینا و طرف دی ملنگا نوچولے دے چھے انشاءاللہ موتا سو رسی گو خلقوں با ٹوٹی کڑی ہوئی بھی وضع سکھا طرف دنن پا خلقوں کی منگ خلق بھائی جی قادیانان مسلط شو منگ ورطوے بالکل مسلط کے لوگ کوشش ہے اوپر مسلط ندی نہ دا قادیانی پلار منگ نہ مسلط کی دیش اور انہی وہ کتاب کتو دا قادیانانو کشتی نوح چونکہ عدالت کی وہ مقدمہ راغلے ہوا ماغا مقدمی پسی کتو دو علماء کرامو اگی پہ وہ قادیانی بانے کیس دائر کڑو کیسے پیدا دائر کڑو جدہ پخپل کور بانے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکلی عدالت تا چکل دا علماء لارنا تو خلق حیران لا الہ الا اللہ رسول پکور بانے نے لکھی اگی ورطوے کہ ہندو لکل خیر دے کہ سکھو لکل خیر دے کہ عیسائیو لکل خیر دے کہ یہودیو لکل خیر دے مسلمان کو بے لکھی داغت ایمان حصہ دا لیکن قادیانی ذکر نشی لکلے چھ قادیانی پزان دے اسلام لیبل لگول دے دے بشاعر دے اسلام نا پنا ہوئی چھ کلم مقدمہ عدالت تاور رسیدہ جج ناس دے وکالات دلائل پیش کئی قادیانان وکیل مخبل
دلایل پیش کړل مسلمانانو وکیل هم دلایل پیش کړل هغه جج را پاسېدو جج ورته وایي تاسو خپل دلایل پیش کړل بیا موږ پیش کړل مسلمانانو وکیل په دې زور ورکړی دی چې د پاکستان په آئین کې آرټیکل 3 لاندې 106 260 په ترامیم کې په شق نمبر 20 کې دا خبره درج ده چې قادیانی به په خپل کور باندې لا اله الا الله محمد رسول الله نه لیکي چې چریده ولیکل نو بیا د امتناع قادیانیت آرډیننس 298 سی لاندې د 1984 آرډیننس 298 سی لاندې دغه بدري کاله قید به مشقت ملاويږي چې کله دا خبره وکړه جج را پاسېدو هغه وایي چې زه دې قادیانی لا درې کاله قید نه ورکوم بلکې زه به دله سزای موت ورکوم ټول دنیا حیرانه قادیانی وکیل را پاسېدو هغه وایي چې آرټیکل 3 لاندې 106 260 په ترامیمو کې په شق نمبر 20 او د امتناع قادیانیت آرډیننس 1984 298 سی لاندې خود ته درې کاله قید دی جج صاحب ته څنګه دله سزای موت ورکړي جج ورته اعلان کوي یو کتاب راواغستو کتاب نوم دی کشتی نوح ودا د قادیانانو کتاب دی او دا زموږ کتاب دی بل کتاب راواغستو کلمۃ الفصل ودا تاسو کتاب دی او دا زموږ کتاب دی بل رساله راواغست الفصل ودا تاسو کتاب دی او دا زموږ رساله ده وستاسو د دریو وړو کتابونو کې مرزا لیکلي دي چې جناب محمد رسول الله په کائنات کې دوه ځله پیدا شوی دی یو ځل مکه کې 270 عیسوی کې 570 عیسوی کې پیدا شوی دی یو ځل په قادیان کې 1839 کې پیدا شوی دی نو د پیغمبر د محمد رسول الله د دوه جنمو قایلی او څوک چې د جناب محمد رسول الله د دوه ځله پیدا کېدو قایلی او د پیغمبر روح مبارک په مرزا غلام احمد پلید جسم کې منی هغه خلاف 298 سینا بلکې 295 سینا د سزا موت ملاویږي سبحان الله نه سب بچلوای سبحان الله قادیانانو یو عبارت کتو په درس عبرت کتاب کې دا په دی وجه د ویل غواړم چې تاسو ورته ویخي قادیانانو یو کتاب مې کتو درس عبرت د کتاب نوم دی ما سره پروت دی هغه کې 24 نمبر صفحه باندې 13 نمبر لکیره باندې مرزا غلام احمد لیکلی دی وای دی عیسی علیه السلام دو دادیاں دو نانیاں ما څنګه دا اردو کې وایي چې موږ دواړو دنیا وایو کله مور موري کله پلار موري هغه وایي دو دادیاں دو نانیاں دا سلور واړه وایي کسبي او بدمعشانې ښځې دي او دا زناکاري دي دا د عیسی علیه السلام نیاګانې یادوي ما عبارت کتو ما وی چې د عیسی علیه السلام خو پلار ونه نو دادیانې د کوم ځای نه راغلي نو بیا مې نن کتاب راواغستو کشتی نوح د قادیانانو کتاب دی 18 نمبر صفحه باندې مرزا غلام احمد لیکلی دي په صفحه اردو الفاظو کې لیکلی دي وای مریم بطول شوا داغه چې یو زوی حضرت عیسی پیدا شو نو وای داغه نه بعد بیا یو خاون سره واده وکړ یا بل خاون سره واده وکړ او داغه نه وای ډیر ځامن اولونو وای د حضرت مریم چې هغه مریم بطول دا قران کریم داغه د صفایت دلایل پیش کړی دي او خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم د حضرت خدیجه الکبرى د وفات په وخت کې خدیجه الکبرى ته وایي چې د جنت ته لاړ شي نو په جنت کې زما دوه نورې بیبیانې دي هغې ته زما سلام وایا خدیجه تپوس کوي یا رسول الله زما په زندګۍ کې خو ستا بله بیبي نه وه یا رسول الله دا دوه بیبیانې نورې د کوم ځای نه راغلي خاتم الانبیاء ورته ارشاد وفرمایلو یو یې د حضرت عیسی علیه السلام مور مریم چې هغې زندګي داسې تېره کړې ده قرآن د هغې تذکره کړې ده نو هغې داسې زندګي تېره کړې ده په دې وجه باندې هغې له په جنت کې الله دا مقام ورکړی دی دنیا کې هغې له الله د واده دپاره خاوند نه دی ورکړی دنیا کې الله هغې له یو عیسی ورکړی چې بچی دی حضرت مریم واده نه دی کړی هلته په جنت کې الله د هغې ما سره واده مقرر کړو یا خاتم الانبیاء وفرمایل بله د فرعون ښځه ده د فرعون ښځه آسیه ده آسیې ایمان راوړو ډېرې سختۍ برداشت کړي دي هغې له سر فرعون ګټه ورله رابغولې ده پیپي کړی دی لیکن په دغه حالاتو کې ایمان نه دی پرېښی الله د هغې په بدل کې په جنت کې محمد رسول الله سره د واده د هغه ورله الله
یو انعام ورکړی دی نو ما چې کله دغه عبارت کتو د قادیاني دا عبارت مې کتو ما وی دا خو زه کم از کم بیا مې څه شرعي علوم ویلي دي که زما د کالج یونیورسټۍ یو نوجوان ته دا پلیتان داسې عبارات ولیکي چې په کومه طریقه باندې به د کالج او د یونیورسټۍ هغه سټوډنټان دی ګمراه کوي لیکن عزیزانو ما وی چې یو مدرسې ته بچي رالیږو یو به د علماو سره راځو دي نو مسایل زده کوو نن د قادیانانو 15 پیجونه چې کوم یې ودی یو ډاکټر یحیی په نوم باندې دی سوال در باندې کې وخت نشته چې ما ټول تفاصیل درته ذکر کول یو د قادیانانو پیج د آس کې امام یو د قادیانانو پیج دی چې سرکاري مسلمان احمدي مسلمان یو د قادیانانو پیج د فیضان ختم نبوت یو د قادیانانو پیج دی هغه دغه MTA دا 15 پیج دی وخت کې اکټیو روان دي نور په نور نمونه باندې روان دي خدا 15 اکټیو دي په دې کې چې کوم سوال راشي خپل علما او راځت تاسو کوا ان شاء الله حواله سره به عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت د دفترنا تاسو مواد ملاويږي او ان شاء الله د دنیا کفر یو قادیانه وسره مقابله د نشي راتلي ان شاء الله بل به یو کار دا کوو زما عزیزانو ما سره به دا وعده کوئ چې د قادیانانو خلاف په وطن کې کوم تحریک راځي که څوک پرې خفه کېږي که خوشحالېږي موږ به د خپل پیغمبر دپاره د دغه پلیتانو خلاف متحد یو انشاءالله دا اوچت که ووایي مقابله به کوو انشاءالله تعالی دویمه خبره ده زموږ مدرسې موږ له دومره لوی مقام راکړو چې زموږ بچي دې په سینه کې قرآن واچولو موږ به د دې علماء کرامو په خپل تر مرګه پورې د الله ذات به دعا کوو چې دې عزت او عظمت خیال به ساتو انشاءالله ایمان مراد وایي بل به موږ د خپلې مدرسې چې دا مدرسه زموږ داسې مسکن دی چې دې په وجه زموږ ایمان محفوظ دی موږ به د خپلې مدرسې حفاظت انشاءالله تر مرګه پورې کوو ایمان وایي کوو انشاءالله